سلامونه دوستانو، دا وخت د چمن په پاسپورت آفیس مخ ته د لیو په خیمه کې غوث الله او بوګی او نور ملګري دي او ورسره صدر صادق صاحب دی، فیض محمد خان دی، نور د لې ډېر ملګري دي. نو راځو د دې څه پوښتنه کوو چې نن د پاسپورت آفیس د مخ مکمله بند و. د غوث الله زه به په دا والا پوښتنه وکړو، غوث الله خانه ستۍ به در څو ورځې پرې د پاسپورت آفیس مخ باندې څه دغه لري، نوی مخ ته کوم پلان لري؟ زموږ چې کوم برای ماښام چې موږ د پاسپورت دفتر مخ ته کانټینر ایښی دی، زموږ به کانټینر پر لک 3 ساعته دلته د خیمې جاري چې زموږ مطالبه واپس اخیستل کېږي. که اوتای که میاشتې که دوی که درې د پاسپورت دفتر به بالکل بند دي. موږ به قدمونه نور هخو چې بیا که د کشتم مخصولو د بازار کشتم که دورې د اجبول اکا د اډې سره چې کوم دروازې ته لار ده کوم هغه ته هلته کانټینران ایښول، موږ قدمونه نه پرېږدو. موږ ریاست ته دا وایو، موږ چې کوم حکمرانان دي و دې ته دا وایو چې زموږ مطالبه دې ومنل سي. موږ دې نه ستړي کوي، دا وطن دې نه ستړي کوي، دا وطن ډېر د غربته سره مخ دی. د پښتانه د چمن خلک ډېر ستړي دي. دلته ریاست موږ ته نه یو روزګار راکړی دی، نه موږ ته فیکټري را جوړه کړې ده. نو موږ به مجبور یو، باډر ته موږ مجبور یو چې زموږ کارخانه باډر دی، زموږ بازار باډر دی، چې په هر صورت موږ باډر له ځو. موږ 500 زره روپۍ د دې چې کوم دا وطن کې ځوانانو مزدوري کولې چې سار به یې وګټلې ماښام به یې خوړلې، هغه خلک اوس د دې سره مخ دي چې خپل بچیان خرڅ کړي، د دې سره مخ دي چې د خپل د بچیانو کالي خرڅوي. چې کوم عمل دی هغه سوی دی زموږ د خلکو سره. زموږ ځوانانو خودکشي وکړې، زموږ ځوانانو ځانونه وویشتل، زموږ ځوانانو ځانونه حلال کړل، زموږ د ځوانانو بچیان د لوږې مړه شول. زموږ په موږ ریاست رسه څه کوي، په موږ د ملک څه کوي، په موږ د حکمرانان څه کوي چې پر موږ باندې 4 میاشتې و 14 شپې باډر بند دی، پر موږ روزګار بند دی. دلته زموږ په وطن کې هسپتالونه نسته، زموږ په وطن کې ملجات نسته، زموږ په وطن کې صرف د ډي سي د رشوت بازار ګرم دی، د ادارو د رشوت بازار ګرم دی، د ایپایې د رشوت بازار ګرم دی، چې ادارې خلک په 50,000 په 60,000 پر دروازه باندې اړوي. هغه کار څوک اړوي که شناختی که نه یې ورسره، هغه که چې هر کار کوي بیا که د دې خوا که دا خوا چې پیسې دې ورکړلې بیا دی تګ و راتګ کولی سي. زموږ پر ولس باندې تګ و راتګ بند دی. نو موږ دلته د رشوت اډې چې هر ځای موږ به بندوو. دلته ډي سي له ډي پي او له دا بل ای سي له دې ګرد له متلۍ را روان دي. د منشیاتو اډې زموږ په وطن کې خلاصې دي چې سریام منشیات زموږ د چمن په ښار کې خرڅېږي. ډي سي خپلې بتې جنې اخي، هفتګۍ جنې اخي. نو موږ په ریاست ته وایو چې زموږ مطالبه دې ژر د ژر حل سي. موږ د ښار هغه ذمهواره مشرانو ته وایو چې ځان ته خانان او ځان ته ذمهواره سیاسیان وایي، جلګه دې جوړه کړي، یو مرکه دې جوړه کړي، او بلګېډې ته دې کښېني چې ته زموږ وطن څه به کوې، ته زموږ ولس څه به کوې، ته زموږ پښتانه څه به کوې. که یې وژنې خو سم دم را ولاړ شه، اټم بم پر استعمال کړه چې ګره چمن اټم بم ختم کړه، په یو کښته ختم کړه چې موږ د لوږې یا موږ د روزګاره مرو. نو موږ د ریاست کې راولاړ شي پر موږ د اټم بم استعمال کړي، پوهېږي چې د ټوله ښار ختم کړي. که هغه نه کوي ډرون تیاري را په هوا کې ټوله ښار دې بمبار کړي. موږ اوس په خپله بوګی فیض محمد دا ملګري موږ اوس د ژوند په مرګ خوشحاله یو چې زموږ پرلت له غریبان را روان دي. بغیر یې وایي چې موږ په کور کې وړه نه لرو، موږ په کور کې غوړي نه لرو. دا بوګي له شنه یې رالی ژړلې چې موږ په کور کې ولکه دونې شته چې موږ یې وخورو. زموږ خان زموږ ملک ځان په خبرې کم مسالیتي کمیټۍ چې پیسې ټولې کړلې، پر کلو باندې 8 پرچې ورکړلې، ملا و مقتدي یې سره اخته کړل، بدنیت یې کړل. د کلي مشر و همسایه په جنجال سره اخته کړل. موږ دا ورته وویلو چې غریبانو ته دا پیکیج ورکړئ چې دا د غریبانو حق دی او
مسایلتي کمیټې هم د کردار نه دی کړی چې اوس موږ ووایو چې نو په پرلط کې ورکړل یا په ښار په بازار کې غریبانو ته ورکړل. موږ مسایلتي کمیټې ته هم دا وایو چې دا شی پر غریبانو ورسېږي. بیا زموږ که د چمن سرمایهداره ول، که د کوټې ول، که د دوبۍ او د جاپان ول، هغو خپل کومک ښه پوره ورسره وکړي. نو مسایلتي کمیټې پر دا رقم راواخیستې استعمال یې کړي. باید چې هغه چې کوم چا پیسې ورکړلې وه مسایلتي کمیټې ته، دا دې راولاړ شوی پر خپلو کومو دې سره تقسیم کړي وای، په خپلو کومو غریبان به ښه په اباد شوي وای، ورسړي ته په خپل شی پر ځای رسېدلی وای. دوی راواخیستې بدنیتیاوې یې جوړې کړې. نو اوس څه ووایي چې مسایلتي کمیټې چې کوم قدم اخیستی دی ولکه د چمن و ولس ته کوم پیغام لرې؟ د چمن و ولس ته دا پیغام لرم چې پرلط فعاله کړي. پرلط له دې هر وزه راځي چې کوم پاسپورټ یې جوړ کړی دی هغه ولس ته بیا دا پیغام لرم چې زموږ سره خو مې وفا نه وکړل، د دې وطن سره خو مې وفا نه وکړل. بې وفایي خو مو ورسره کوي چې پاسپورټونه مې جوړ کړل، باډله پر پاسپورټ اوړي راوړي. ته به مو وایي چې موږ پښتانه یو، ته به مو وایي چې موږ د دې خاورې یو، موږ د دې وطن یو. 4 میاشتې وو، 14 شپې چې 104 دې شپې جوړېږي. دا ولس، دا سیاسیان، دا خلک په روډ ناست دي او دوی پر پاسپورټ باندې روان دي. دوی به پر دغه روزګار څنګه خوند واخلي، دوی به پر دا تګ ورتګ څنګه خوند واخلي. په والله په هر سړي د پرلط ازار پسې سي. که په پرلط کې څوک بېایماني وکړي هم د پرلط ازار په پسې، که پرلط ته څوک په کږو سترګو وګوري، په بده وګوري، هم به د پرلط ازار په پسې. ولې په دې کې هر وزه هر سر د قرآن شریف ختمونه کېږي. زموږ په کورو کې په کلو کې زنانې روژې نیسي، د قرآن شریف وظیفې کوي، د قرآن شریف ختمونه کوي، نفلونه کوي چې د پرلط دپاره دعاوې کوي. نو موږ دا وایو چې د پرلط سره هر څوک درغلي کوي، که زموږ سره سیاسي، که له غړی، که زه په خپله یم، که هر ملګری، الله دې تباه او برباد کړي، الله دې د رایال ور وکاږي چې هر سړی به په کږو سترګو ورته ګوري، یا هر سړی به د سودا په نیت ورته ګوري، یا هر سړی به د خپلو مفاداتو دپاره ورته ګوري، یا هر سړی به د خپل فالوورز دپاره ورته ګوري. الله دې موږ پر دې دنیا وشرموي، الله دې موږ پر هغه دنیا وشرموي چې هر سړی بېایماني کوي. دا دی لکه سړی چې پر خپله مور سودا کوي، چې پر پرلط هر سړی سودا کوي، چې پرلط ته زموږ په ملګرو کې هر سړی ګوري په غلطه، پر هغو باندې نالت. پر سوشل میډیا باندې مایوسه خبرونه چلیږي چې مطلب عوام دی مایوسه دی، و دغه سوشل میډیا ملګرو ته کوم پیغام لري چې هغه د غلط نشریات کوي؟ دلته زموږ ولس نه مایوسه دي، نه مایوسه کېږي، مایوسي ښکار دي، خو صرف هغه خلک شته چې حالات خرابېدل غواړي، یو پوسټ غلط کوي د خپل فالوورز دپاره، یا د خپل ټیک ټاک دپاره، یا د خپل آی ډي دپاره دا کوي چې ها وسوه دا وسول. هېڅ شی نه دي سوي. موږ هغو ته دا خواست کوو د پوسټو والا ته چې وروره مه کوئ دا غلط پوسټونه، دا غلط ویډیوې مه کوئ. خواست درته کوو، زارۍ درته کوو چې وطن له ګټه نه سې راوړی، ښه پوسټ نه سې کوی، ښه ویډیو نه سې کوی، ښه خبره نه سې کوی، غلطه خبره هم مه کوه، غلط پوسټ هم مه کوه. په دې کې که تا ته پیسې میلاویږي، یا تا ته تنخوا میلاویږي، یا تا ته په دې کې عزت میلاویږي په غلط پوسټ کې، په غلطه ویډیو کې، که بیا بلکل وکړه. که شی نه در میلاویږي او په پرلط پسې هم پوسټونه غلط، په هر سړي پسې چې غلط پوسټ کوي هغو ته موږ دا وایو چې وروره په چا پسې غلط پوسټونه مه کوه. ډېره مننه. کمانډر بوګی صاحب ته کوم پیغام لرې د چمن ولس ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د چمن ولس ته موږ دا پیغام لرو چې زموږ 4 میاشتې 14 شپې پوره شولې، پر دا دګي باندې ښه په امن سره ناست دي، په ورورګلوي ټول هر پارټي سره ناست دي. په موږ کې تر اوسه پورې هېڅ لالچ هم نه دی راغلی. موږ په ډاګه باندې هر سړي ته دا وایو چې پاسپورټ دفتر مخ هم بند کړي، انشاءالله د کشتم مخ هم بندوو، چې نور کوم د سرکاري ادارې دي هغو ته موږ اراده لرو. نو که سبا سو، که بله ورځ سو، موږ پر مخ باندې قدم اخلو. نن مو دا قدم واخیستی چې د پاسپورټ دفتر مخ هم بند کړي، بله ورځ به بل قدم اخلو، هغه په مشوره سره موږ له غړیانو چې کومه مشوره سره وکړل په هغه مشوره بیا سره اخلو. دا ډول کوو چې تی بیا غمه اوسئ. کله څنګه چې پخوا په شان په ګڼ شمېر باندې راکړلاست، اوس هم د هغې په ګڼ شمېر راځئ.
انشاءالله دلته نه دلال شته نه څوک دلالي کوي که چا زموږ پر لغړیانو یا په محمد صادق باندې یا په غوث الله باندې یا په سکیورټي باندې یا په فیض محمد باندې یا پر ما باندې یا نور ملګرو باندې که چا د 2 روپۍ د دلالۍ شک راوړي د دې ولس لپاره موږ دې راوړي په دا تنبه دې وځړئ لیکن چې دا کوم پر سوشل میډیا باندې چې کومې خبرې شروع دي هغه خلکو ته موږ دا وایو چې پر دا میډیا باندې دا خبرې مه کوئ چې یا پلانکي دا یې وکړه یا پلانکي دا یې وکړه ثبوت راوړئ چې هغه بیا موږ راسي در دې غاړه ونیسي ثبوت نه وي نه که فالتو خبرې کوي هغو ته موږ دا وایو چې فالتو خبرې مه کوئ کومک مې پر لټ له نه ورسېږي نو شاده خاصه بلابود خبرې مه کوئ موږ هر چا ته دا وایو که چیرې لغړی پر ناکې و موږ دلته پر ناکه ناست وو موږ خلک در دې غاړه ونی که چیرې زموږ حق دی یو ولس د دې 11 کروړو انسانانو حق دی باید زموږ سره پر دې باندې هر سړی ملګرتیا وکړي بل موږ د دې ښار مشرانو ته وایو عالمانو ته وایو سیدانو ته وایو چې ته یو جلګه سره جوړه کړي په دا جلګه باندې هر چا ته کښېنئ بلګېډیر ته هم کښېنئ ډي سي ته هم کښېنئ کور کمانډر ته هم کښېنئ هغه سیمونیر ته هم ورسئ اسلام آباد ته ورسئ هغه ته هم کښېنئ چې موږ دا انسانان 4 میاشتې 14 شپې کېږي په امن باندې ناست دي در اوسه پورې موږ یوه ګل ته هم لاس نه دی وروړی نو که چیرې موږ مجبور سو موږ در دې خپلو سرو هم تېر یو دا ولس هم تېر دی دا ولس موږ په دا اوس راګرځولی چې نن کار کېږي سبا کېږي بله ورځ کېږي موږ سرکار ته دا خواست دی موږ دا سیاسیانو ته دا خواست دی چې زموږ د دې ولس ناره دې واوري زموږ د 500 روپو کمایي ده زموږ د 1000 روپو کمایي ده قسم به خدای نن یو کوچنی ماشوم رالی ژړلی بغارې والې ما فیض محمد ته مال دلته یو پارسل وړه ورانیسه بیا غوث الله ته مې وویل زه غوث الله 1000 که 2000 روپۍ یې ورکړلې نو دا رقم ماشومان له موږ را روان دي سپین ږیري موږ له را روان دي ګونګیان موږ له را روان دي کڼیان موږ سره را روان دي لنډیان را روان دي پرلت قرضداره دی پرلت موږ په خپله پرلت قرضداره دی موږ دې خلکو ته دا وایي چې راسئ پر دې سټیټ باندې پر دې غریبانو څخه پوښتنه وکړئ چې کومو خلکو د دې غریبانو پر سرو باندې کومې پیسې ټولې کړې باید راوئ په دې پرلت کې چې د انسانانو مان لیکل سوي دي شپه او ورځ پر دې پرلت په آل پارټیز باندې دوی ژاړي یا پر غوث الله باندې دوی ژاړي یا پر صدر صادق باندې دوی ژاړي نو باید موږ دې خلکو ته وایي چې دا شی راوئ پر دې سټیټ باندې ته زموږ مشران یاست موږ ته احترام لرئ راسئ پر دې سټیټ باندې کښېنئ دې خلکو ته ووایاست چې موږ یا 100 روپۍ ټول کړي یا 1500 ټول کړي خلاص ولې هغه خلکو ته یې ورکړه چې هغه په کور کې موټر لري ګاډۍ لري دوی وړه هغو ته ورکړم یا ملا و مقتدی په جنګ سره اخته کړل یا د ماجد مشر و مقتدیان یې په شر سره اخته کړل موږ دې خلکو ته دا خواست کوو دا وجز کوو چې د کوم شی ټول کړی دي په دې غریبانو ته چې دا په پرلت کې د 1500 کسانو نومان چې نه راکوي لغړي ته دې نه لغړي دې وادار نه دی شکر کې د ماښام هغې موږ لرو چې ماښام یې کور وخورو چې هغه د ماښام هغې نه لري هغه خلکو له جراسي په دې پرلت کې د خدای پر قرآن کې پوښتنه دي چې تا ته وړه رسېدلي دي چې تا کوم شی تا ټول کړي تا ته په ماجد کې رسېدلی دي ماجد 15 کسې په کلی او پرچی 15 رسېدلي ماجد 1.5 کسې پرچی 10 رسېدلي موږ دې خلکو ته دا زموږ مشران دي که عالمان دي که هر څوک چې دي چې دا کوم پیسې ټولې کړي دي باید پرلت له راسي دې ولس ته ډاډ ورکړي چې وروره دا قدر شی موږ ټول کړی وو دا قدر مو وبېشي نور زموږ سره نشته موږ دې د دغه عذابه څخه دا لغړیان خلاص کړي چې دوی خلک وایي چپه او راسته ګایږي موږ په هېڅ چا چپه او راسته نه ګایږو هر سړی موږ ته معتبره دی موږ ته قدر لري لیکن چې څوک زموږ سره ظلم کوي په هغه پسې بیا په هره ژبه چې وګایدو بیا زموږ سره څوک خوا نه بدوي که مشر و که کشر و که ملا و که عالم و که هر څوک و چې د انسانانو د ولس سره هر سړی ظلم کوي موږ هغو ته بیا په هره ژبه ګایږو که بلګېډیر ته چې په کومه ژبه به ګایږو هغو خلک هم په هغه رقم ژبه ګایږو خو لیکن دوی ته موږ دا خواست کوو چې دا ولس مه زیروئ ولس ډېر ټوټ کور دی 4 میاشتې 14 شپې پوره شولې پر د ګرمۍ څخه راوسه یخه څه برته به دی ګرمۍ له رالو نو موږ ډېر تنګ یو موږ به اخر دی قدم واخلو چې بیا به دا موږ سره نه مشران دا ګیله کوي نه دې عالمان دا ګیله کوي نه دې حکومت بیا موږ سره دا ګیله کوي چې دې خلکو کم عمل وکړي بیا به هغه عمل کوو چې ماښام دلته ډي پي او رالی ډي سي رالی ای سي رالی چې زموږ خیمې نړولې بیا موږ غوث الله پر لغړیانو غږ وکړي چې پټرول راواخلي موږ ګورو پټرول راواخلي که معمولي قدر سرکار موږ سره غلط حرکت وکړي
اول د سرکار پر موټرانو ور پټرول پاس شو، بیا موږ پر خپل ځانو باندې پټرول پاس شو، بیا موږ سره دی لغړیان ته یاد دي چې هغه ځانونه سوځي، لیکن موږ چې هغه ځوانان ورته نور کو چې دوی ځان وسوځي. موږ به سرکاري موټرې که د سرکاري هر شی موږ له په مخه رالی موږ مجبور یو بیا به هغه سوځو، لیکن اول دا خواست کوو دا وجز کوو چې وروره راسي دا زموږ د باډر کارخانه را خلاصه کړي. موږ ډېر بېروزګاره خلک یو، ډېر در په دره خلک یو، زموږ ترانسپورټ پر کمه خوا روان دی. زموږ د چانس 15,000 کسه 20,000 کسه د فیض محمد سره انټري ورسره دي، هر ورځ اوښته هغه زر پې ګټلې هغه مانده سولې. زموږ انسانان په رویونو اخته سول، زموږ انسانان په نشو اخته سول، زموږ انسانان په غلاو اخته سول. ته راسه چار سړی وي هلته موټرسایکل واخیستې هلته سړی و دا چا وویشته؟ دا خو د هغه انسانان دي، د هغه خلک دي، د خوارۍ سه ولیدله. لیکن موږ سرکار ته هم دا خواست کوو چې زموږ خلک په نشو ماخته کوي، زموږ خلک په غلا ماخته کوي. موږ بې تعلیمه خلک دي، موږ تعلیم نه لرو، موږ ته د خلک خوا نه بدي. موږ چې هر څه وویل موږ ناپاړه خلک دي، موږ قلم سره تر اوسه قلم په لاس کې نه دی نیول چې قلم سره کم په لاس کې نیول کېږي. دوی زموږ د سیاسیانو خبرې غواړي، د سیاسیانو خبرې زموږ نه دي زده چې موږ ته پر دې زړه راله پر دې خوله راله هغه وایي. که ښه خبره کوو بده خبره موږ چاته نه کوو، خواست کوو وجز کوو چې وروره راسي پرلت ته ځان وبولئ، د عوام د ځان وبولئ. تا د لغړي خبره نه چې د کلوې لغړۍ ذمهوار یم یا به دا لغړۍ دا کار کوي. دا به د دې ښار خانان، مشران، عالمان، سپین ږیري، قبایل دا حق پر دې ټول لري. که سبا موږ مړ وو بیا دوی موږ له را روان بیا زموږ جنازو له څوک نه راځي. که لغړی مړ وو، که عام سړی مړ وو، که په دې پرلت کې هر څوک مړ وو بیا دې څوک نه ورته راځي. موږ دې خلکو ته دا خواست کوو چې وروره پرلت ملا ټینګه کړي. پرلت زموږ عزت دی، پرلت دا دی چې پرلت عزت موږ ونه کړو که څنګه په خدای که یا د مور عزت وکړو موږ، یا د خور عزت وکړو، یا د پلار عزت وکړو. پرلت به د مور د پلار د خور په عزت په شان ګرځو چې د پرلت چا عزت وکړي هغه دا دی کله د مور عزت چې وکړي، هغه دا دی کله د خور عزت چې وکړي. زموږ پر باډر باندې کینسر مریضان اوړي، د پښتورګو مریضان اوړي وراوړي. دا خلک چې واوړي راواوړي د چمن ولس ته یوه دعا وکړي. دا د دې ګرد چمن باسته د دې چمن ولس ته چې ماشوم واوړي راواوړي 500 وګټي، مور ته یو کټو باندې کې شوروا باندې کې، نو د ټولو مشرانو، سیاسیانو، ملک خانانو، لغړیانو ته د ګورته به دعا وکړي. لیکن که دا نه وکړه په خدای کې خدای لا وبخښي، خدای لا ولا کماب کې که هر چا د پرله څه ناجایز وکړي. ډېره مننه. فیض محمد خان ته د چمن ولس ته کوم پیغام لري؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ 140 شپه ده چې موږ پر امن باندې ناست یو او موږ اوس د پاسپورټ افیس و مخ ته ناست یو. موږ ګرده لغړیان دلې یو، وګی دی، که زه یم، که صادق دی، که سلطان دی، موږ دا ټوله ګرده دلې ناست یو. موږ د دې پاسپورټ افیس و مخ ته موږ د دې پښتانه کام دپاره ناست یو، موږ د پښتانه د خدمت دپاره ناست یو چې موږ پر کم خدمت باندې ناست یو. نن هغه خلک دغه خدمت چې موږ کوم په مخه اخیستی دی د پښتانه کام ده چې یا موږ د خپل روزګار بدې اخیستی یو، یا موږ د دروازې تګ و راتګ د شناخته کارټو پر تذکره غواړو. نن زموږ 140 شپې پوره شوې، زموږ ناره هېچا نه واورېده، نه زموږ ناره چا اورېدلې ده. دلته به خلک راسي نه دی چې یا دا لرې کړي یا دا کانټینر لرې کړي یوه پاسپورټ ته معمولي قدر لاره ورکړي. موږ دلته نه پاسپورټ لار ورکوو، نه و چاته دلته د پاسپورټ اجازه ورکوو. یو پی خلک راله چې دا خو نو خلک روان دي اج لره پیسې جمع کوي. موږ به هغه خلکو ته وایو چې اوس دغه فرض کار دی، اج بالکل فرض کار دی. نن زموږ په ښار په وطن کې هغه غریبانان خلک شته، هغه غریبانان خلک شته چې ته د اج پیسې داخله کوې، دا د اج پیسې راواخلې پر دې غریبانانو تقسیم کېدی دی لکه 10 اجه چې تا وکړ. باید چې دا پاسپورټ تر هغه ساعته څوک نه کړي جوړ چې دغه زموږ دروازه دا زموږ حلال رزق دغه سرکار موږ ته راکړی نه وي، در څو پورې در هغه ساعته دا پاسپورټ افیس بند دی چې زموږ دروازه نه یې خلاصه شوې. دا کم چا چې پاسپورټونه جوړ کړي دي دې ته کوم پیغام لري؟ موږ به دې پاسپورټو والا ته دا وایو، موږ به دې ته دا وایو چې دا ویزې مه اخلي، چې تی ولاړ شي باقاعده په کنسولیټ کې تی ویزې اخلي د باډر دپاره. هغه غریب په وسه دا نه ده پوره. دا نن هغه زموږ د ښار تجاران ځي،
زموږ د ښار هغه شتمن خلک ځي. نن شتمن تجار په بغارو دی، لغړی مشوره و بېروزګاره مشوره چې ناست دی، هغه خو دغه خو نه ویزه په 1000 ولګي نو یا په 15000 ولګي، لغړی 1500 روپۍ وګټي که د اویزې پیسې پیدا کړي. اول زه و پښتون قام ته دا وایم چې ته لږ خشه په دې سر خلاص که، په دې لږ سر خلاص که چې ته خو په 14000 ستا په وسه پره دي چې ستا اویزه لګوې. د غریب په واسه خدا نه دی پره. موږ و دې اویزو وراته وایي چې د خدای په لیاز دې باډرله پر دې اویزو ما وړي، په دا پاسپورټونه مه جمع کوئ چې تر څو د پښتانه قام دا مسله حل سوې نه وي. صحیح دی، ډېره مننه، مهرباني. د بندې ماحول به هم در ښکاره کړو دوستانو چې د بندې دلته پر پاسپورټ آفیس مخته د لغړیانو کومې خیمې چې دي دا به ټول تاسو ته در ښکاره کړو. د پاسپورټ آفیس مخ دی چې دا کنټینر ورته پروت دی. لغړیان دا مهال د شپې تقریبا دا دی د 11:30 بجې دي خیمې لګولې دي، په خپلو خیمو کې ناست دي. د پاسپورټ آفیس مخ چې دی مکمل په کنټینر باندې سیل کړی دی چې د نن د برایم اخیستل کنټینر لګېدلی دی. پاسپورټ آفیس مخ له بند دی. دا د لغړیانو صورتحال و چې د اوس د شپې د مې د ښکاره کوي. د شپې 11:30 بجې دي، د لغړیان تر دغه ټیمه پر ډیوټي دي، ویښ دي، خپل سیستم یې برقراره ساتلی دی. دا خیمې دي، لغړیان ملګري به هم در ښکاره کړم. دا شنه یخ کې تاسو دلته ناست یاست د ولس په خدمت کې. 4 میاشتې مې یخ کټ کړی دی و دا ورته ناست یو. و چمن ولس ته کوم پیغام لرې؟ چمن ولس ته پیغام لري چې دروازه نه یې خلاص شوې، نه یې سمه شوې، ګسه یو فوټ نه تېرېږو نه ځو د داسې کیسه پاخه به ناست یو. هره شپه به د دې ډیوټي ورکوې، ور خدمت ته تیار یې؟ خدمت ته تیار یم. دغه نور ملګري دي ګرز ما سره تیار دي. ګره تیار یاست؟ هو دا ګرز ما سره تیار دي. الله دې ستې قرباني قبوله کړي. دغه د چمن پاسپورټ آفیس مخ دی چې مکمله سیل دی. لغړیان ورته ناست دي په دا نیمه شپه کې 11:30 بجې دي چې دغه د پاسپورټ د آفیس د مخ صورتحال دی. دوستانو ویډیو پیغام مخ ته نشر کړئ چې د چمن در ولسه پرې ورسېږي چې لغړیان وروڼه هر وخت د چمن د خدمت لپاره تیار دي.